جوړ به خیر که دا وخت تاسو په سکول کې سکول به تاسو بدلېږي خو چې کله هم د سکول نه بهر ته ووتی او بیا د سکول په لاره تېرېږئ نو د دې سکول یوه لمحه چې د هغه به تاسو ته یادېږي. نن زه خپل سکول ته راغلی یم. دې سکول دې علاقې له ډېر زیات سټوډنټان ورکړي دي ځکه چې زموږ په علاقه باندې په 1985 کې دا سکول د ټولو نه مخکې راکړی شوی دا پرایویټ سکول و. اوس خوش قسمتي یا بدقسمتي دواړو ته زه ویلی شم د دې ډېر وخت شوی دی او د دې بلډینګ باندې خلک لګیا دی دا راتاوي خو دلته به دوباره سکول نه رغېږي دلته به یو غټ بلډینګ رغېږي په هغې هم موږ څه نشو ویلی خو راځئ زه د دې سکول نه چې چا هم سبق ویلی وي به ډېر زیات وي. نننی ویلاګ د قادر پبلیک سکول د سټوډنټانو دا ځوان دی د کیمرې مخې ته خبرې نشي کولی خو په کال 2014 کې د ددیز نه لسم کړی دی او دا بل شاه زلمی دی چې دی هم د دې نه دی د 2006 کې د دې سکول نه تللی اوس په سپین کې ژوند کوي. ډېر سټوډنټان دې سکول داسې ورکړي دي چې اوس وروره بهر پیسې ګټي او راځي دلته یې وروره لوی لوی اژدهاګانې رخ کړې کسټم چور ګاډي واغېستل هر زری به بله وړه. ډېره مننه. سکول ته چې بس څنګه هم رادن نه شوې نو په دې ځای باندې به اوس خو نشته. د ډایرکټر غلام غوث الله دې وبخي جنتونه دې نصیب شي د هغه د زوی فیصل خان تصویر به او موږ به په وړوکوالي کې ډېر زیات لیدو. بیا چې موږ دلته راغلو اوس خو راته پته نشته چې دلته اوس څه خو زموږ په وخت کې دلته د ګاتو نه ټک شاپ راخ کړی او د تاسو چې ورته کینټین وایي او دا به هغه کینټین و تاسو کتلی هم شئ چې نوره ټوله چونه شوي ده دا ځای پکې پاتې دی نو ما ته داسې ښکاري چې دا تر دې ودمه هغه شان کینټین پاتې شوی دی. اوس دا زما مخې ته چې کوم ګراونډ دی دلته موږ ډېر زیات کرکټې کړي خو زه د خپل کلاس تر کوټې چې ورغومې غونډه کې ومه حسین یې ده شته ما حسین به کې چېرته کرکټ نه دی کړی ولې زموږ نه چې کوم دنګ دنګ او لوی حیات خان و جانشیر خان و طاهر خان و هغو د کرکټ حصه نوید او اکرام شاه نو دا او دا ټول اوس څوک زیاتره په اسټرالیا کې دي نو دا ګراونډ چې تاسو ته ښکاري به دې کې به موږ کرکټې کولې. بیا اوس دا وړوکی ګراونډ چې دی دا چینار چې دی دا زموږ د وخت نو نو د کال 2015 نه بعد که دا چینار چا لګولی ډېر غټ شوی دی دا غریب به هم اوس خپل ساه ورکوي. دلته به اسمبلي کې ده دا سایډ به ورسره هم و دلته به هم و چونکې اوس ګرمي ده تاسو به زما د شکل نه لیدی شئ نو ډېر ځوانان زه خو چېرته په اسمبلي کې نه یم راتاو شوی د حسین نه ته پته نشته حسین ګرمۍ د وجې خو په اسمبلي کې بېهوشه شوی نه خو زموږ په کلاس کې به یو څه ونومې ول نشم اخیستی او په مخه راتاوېدل. اوس یو بیا یم د پرنسپل آفس ته نو موږ چې به څنګه د سکول ته رادن نشو اولنۍ کمره چې به د چا وه هغه د پرنسپل صاحب وه او دې ته به زیاتره خلک نه تلل ولې دلته چې به ستا پیشي کېده نو څه نه څه چل به و دا آفس و زمونږ که تاسو یقین نه راځي خیر اوس هم هغه نقشې پکې لګېدلې دي. اوس دا پرنسپل آفس چې دی موږ ته د درېو شخصیاتو یاد راوړي د ټولو نه اول محمد یار چې الله دې وبخي اوس نږدې وفات شو. بیا دویم چې لیاقت علي خان و هغه چې کله الیکشن وګټو نو زموږ داسې یو کاله پورې پرنسپل پاتې شو او بیا د دې ځي ناظم شو پرېښودو او بیا فضلي سبحان سر چې و هغه زموږ پرنسپل شو. ښه دلته به بیا د ګیسټ لپاره ډېر شی چیرز هر سره پراته و دلته به بورډونه لګېدلي وو چې زموږ په کال پکې زموږ د ټول کلاس نوم نه و ځکه چې موږ ډېر نالایق وو زموږ یوه خور وه په بل سیکشن کې وه د هغې نوم هغه کم دغه چې ټاپ کوي که نه سکول چې ټاپ کوي دلته بورډ لګي زما خو ډېرې کمې نمبرې وې که اوس درته ووایم خاندی به دا بیا زموږ سټاف روم و دلته به استادان چې کله پیریډ نه هغو به ناست وو. اوس تاسو په سکولونو کې به سپورټس روم وي یا نه خو زموږ د سکول چې کوم سپورټس روم و هغه دا یو و دلته به د سپورټ سامان پروت و اوس خو بجلی نشته دلته خو بیا هم نه دلته به هغه کسان نتلل چې د استادانو سره به په ښه یارانه وه مطلب شرمېدو به تینو یریدو به تینو اوس به استادان وهل نه کوي په هغه وخت کې به یې وهل کول. نو اکرام چې دی الله دې خوشحاله کړي هغه به اکثر بیټ راوړو بلکې لوی دی اوس په انګلینډ کې دی او بیټ بال به هغه راواخیستو پیډونه به یې ولګول او بیا راځئ ډېرې شیشې هغه دلته ماتې کړي دي د پرنسپل وراره و کنواسې و چا به ورته څه نه ویل. بیا به موږ چې وو
خو زه تاسو ته ووایم چې یاره موږ له پکار دی نرسرۍ نه شروع کړو خو دا شی به ډېر زیات اوږد شي. نو هغې له پاسه سیکشن ته یو هم خېجومه چې هغه بیا ګرلز سیکشن شو او لارې هم جدا وه، موږ به ورته نه تلو. خو زمونږ چې کوم واړه او زمونږ د وړوکوالي کم کلاسونه هغه به رو. تاسو ته اوس هم ښکاري چې دا 6م کلاس دی او دا زمونږ 6م و. بیا داسې چې پسې ورشي دا ورپسې کلاس 8م 8م هغه 9م او 10م. زه چې زه د 10م ډېرې واقعات ستاسو سره شریک کړم. دغه کلاس هم د ټول نه غټ و. دا چې دی دا 9م کلاس و. دا به بلکل چې څنګه رادننه شوې نو د پریزنټیشن دپاره ولې وړو به شور کوو، ګندګي به یې کوله. نو دا د سکول فیصله وه چې دا کم لوی کسان چې دي موږ به خلکو ته په فرنټ باندې وو او چې خلک به مو ولیدل نو موږ به هم داسې لږ مهذبه غونته کې شو او شور به یې مو نه کوو. دا بیا 8م کلاس و زمونږ. داسې چې ته راغلې دا 9م کلاس و. په دې کې زمونږ ډېرو ملګرو خوبونه کړي دي. دا یو وړوکی کلاس و. په دې کې چې به بینچونه کېښودل نو دغه د المارۍ ګوټ ته دا ځای چې دی دا به پکې نه ښکارېدو. نو دلته به زیاتره ډېر ملګري پراته وو، ده به کلاس هم وړوکی و. بیا زمونږ د یادونو کلاس چې و دا د ټولو غټ کلاس و او دا و د 10م. نو دلته موږ ډېر وختونه داسې تېر کړي دي چې په 10م کې به بیا چا زموږ سره وهل ټکول نه کول او موږ لکه د باچا ژوند به کوو. دلته به دې سیټ ته بینچونه پراته وو او دې سیټ ته زه به د خپلو ملګرو نه خواست وکړم. ډېره تیاره شوه. زه به د خپلو ملګرو نه خواست وکړم که د چا سره هم تصویران وي او دا هغه وخت و چې موبایل یې نه وي. تصویران به خلکو غټه کیمره اغسته او هغې له به یې ریل اغستو حسین ته یاد وي او په هغې کې به خلکو تصویران اغستل بیا به یې وړل صفا کول. نو هغه ګران و پروسس. نو که د چا سره هم تصویران و موږ به یې په دې ویډیو کې ولګو. بله خبره دا ده دا 10م جومات چې و په دې کې موږ ډېرې زیاتې غویمبې کړي دي. په دې کې زموږ یو شاه صاحب استاد و چې به څنګه رادننه شو نو موږ به ته شاه صاحب موږ ته د ټکر آواز غزل ووایه. زمونږ کلاس به هلو نه سټارټ کېدو چې څو به موږ ته د ټکر په آواز کې څه ویلي نو زه به دروغ نه یم حسین دی او چې بیا به ووایې نو بیا به زمونږ سبق ته ډډې نه لګېدې نو بیا به خدای هغه له قهر وروستو. نو دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم د دې ځي نوم بانډی دی نو هغه به د ډېر قهر وي بانډیوالو ستاسو به پوسټ مارټم یو زه به تاڼه کېیم چپ شئ کنه. ډېر وهل ټکول یو کړي دي. نو دا 10م و. دا د 10م سټوري وه او موږ په 100م کې په 5م کې وو چې پیر استاد صاحب وهل موږ سره کړي وو. موږ په 5م کې وو. 5م کلاس لږ بدل شوي دي خو زموږ په 5م کې وو او زموږ په کلاس کې به یو هلک اواز کوو میټی و. اوس هغه هلک چې و زموږ د کلاس انتهایي شریف انسان و. اوس هم شریف انسان دی خو دغه یو اواز به یې کو او پیر استاد صاحب د خدای وبخي خدای دې وله جنتونه ورکړي هغه به ټول کلاس وهو یو به هغه پاتې کو یو بل هلک په دې د سره یقین نه و چې دې به ټیو وکړي. یاره یو ورځ یې پیر استاد صاحب څه ولیکل او داسې رامخ کو دا کس وایي ټیو او یاره چې ویې لیدو که نه اول خو یې دومره توبې وکاږلې او بیا یې ډېر زیات ووهو. بیا چې به په کلاس کې هر چا وی ټیو او راتلو غرب ده ورته یې سر قسم دی که زه وي نه 3 کاله وې ما ستا د وجې واړه وهلي دي. نو هغه کس نوم خو نه علم الله دې ژوندی لري خو پیر استاد صاحب زموږ سره ډېره زیاته خواري کړې ده. پیر استاد صاحب یو داسې شخصیت و چې د هغه زموږ سره اګریکلچر کلاس و که نه نو هغه به وایي چې یاره لکه دا پکې لا داسې شي کلاس دی تاسو به په 5م کې اوس اګریکلچر یې زده کوئ. نو موږ به ورته لیګیا و په اګریکلچر په پیپر کې به مو چې څه راتلل چا به ورته د بیمارۍ درخواست لیکو چا به ورته ایسې لیکو. بیا زموږ یو بل قابل قدر استاد دی هغه پیر استاد صاحب ناجوړه پیپر یې چې کولې ټولو له یې 0 مارکس ورکړو او راغی داسې په فخري اندازې وي تاسو پیر استاد صاحب یې دوکه کوئ تاسو هغه ته د اګریکلچر د زراعت په پیپر کې اپلیکیشن یې لیکلی دی. نو دا خبره موږ بیا پیر استاد صاحب ته وکړه چې هغه راغی نو وی دا کوناټا چې وی دی دی زما شاګرد دی دی زما نه ښه نه پوهېږي خو خبره دا ده چې دا ستاسو سبق نه دی تاسو چې څه په ذهن کې دا ما ته ولیکل دا زما د لپاره ډېر زیات د احترام وړ دي ځکه تاسو له زه نمبرې درکوم وی تاسو به زه په زراعتو پیل کوم. نو دا خبره ما ته اوس احساس کېږي چې واقعي ده پیر استاد صاحب یو جدا استاد. زمونږ د سکول داسې ځای چې شاید ستاسو په سکولونو کې ډېر امپرومنټ راغلی وي دا د استادانو واشروم و. په هغه وخت کې به ورته موږ ټټۍ وي اوس تاسو ماډرن شوي بیا چې دې خوا راغلو شو
دغه هغه یو واشروم او دلته بیا نور راښکړی شوي کموډې دا ښیي د 1 2 3 داسې په لاین باندې. یاره دا موږ چېرته صفا نه دي لیدلي. زه اوس هم باور یم چې اوس به هم دا څښا وي او په ټولو سکولونو کې به هم دغه حال و. بیا زمونږ یو بل سیکشن و، دا سړی به کې کار کوي، د ده نه به اول اجازت واخلو. که ده موږ له اجازت راکړو نو موږ به بره لاړ شو. صحیح ده استاد جي؟ موږ بره تلی شو. اوس که ما کلاسونه ګډوډ کړي نو موږ د 5مه پورې بره وو، 6م له موږ لاندې کوشي وو. نو په هغه ګوټ کې چې وو دغه 1997 و چې موږ په 4م کې به دغه کلاس کې وو. بیا 5م له موږ دلته راغلو. د دې کلاس یو واقعه دا ده چې زموږ د اسلامیاتو استاد الله دې وبخښي، هغه مو وفات شوی، څه ترې مو محمد باچا ترې مو هغه خبره کوله یو پیر وی بېشکه لکه د اسلامیات کې خو د خدای پاک لویي بیانوي، نو هغه به بیا خبره کوله سبق په موږ به یې بېشکه، هغه به خبره کوله موږ به یې بېشکه، الله دې وبخښي. داسې چې یو څو پېرې موږ بېشکه ووې دی راووت او ډایرکټ دی بل کلاس ته وردننه شو. اول دا استاد ناست و، د هغه نه به هغه چا تپوس نه کړو، ډېر زموږ مشر و، زموږ د پرنسپل استاد هغه و. نو هغه به ترې ډایرکټ لخته راوغسته او راغله، یاره په هر غزار باندې چې موږ وهلي یو وی به بېشکه غرب که د چا سر لګېدلی، که د چا خپې، د یو بګې دا جامه لګېدلې وه او ټولې په بېشکه باندې ډېر زیات وهلي. بیا دې سیټ ته که تاسو وګورئ دا غټ کلاس روم چې دی دا زمونږ لیبارټري وه، ډېرې ایکسپریمنټ یې موږ یې کړي دي دلته. موږ به لږ وو دلته ولې چې زموږ به د چوډۍ تادي وه، خو بیا چې کم فیمیل وو هغو به دلته ډېر زیات وخت تېروو او هر یو ایکسپریمنټ چې دی هغه به یې سرته رسوو، ځکه خو موږ نالایقه یو. نو دا سیکشن بیا هغو ته ورکړی شوی، خو دلته یوه غټه لیبارټري وه او زموږ د 10م کلاس او د دې کلاس د دې چې دی په اوږدوالي او غټوالي باندې ډېر دغه و. ما کومه قصه وکړه هغه ټیم والا پیر استاد صاحب هغه موږ دلته رانیولي او دلته به یې وهلو او هغه کس هم بیا په دې کلاس کې معلوم شو و، خو په هغې کلاسونو کې چې به یې نه وهو خو وهلی بیا دلته و. که زه غلطېږم زما ملګري به ماته ووایي. بیا که زه تاسو لږ مخې ته بوځم نو دا هغه ځای دی چې د دې ټینکۍ نه لاندې او دیزې پورې به زیاتره موږ ویټامین ډي راښکودو، په ژمي کې به راختو، دلته به ناست وو. بیا چې به چا له لږه ډېره ګرمي وشوه به د دې ټینکۍ نه لاندې شو. حسینه داسې وه که نه؟ او دلته زموږ یو بل استاد و هغه به موږ ته د ترجمې سبق وایي سهار یې څه ترې شفیع الرحمن شفیع الله دغه نه او هغه به هم ډېر وال کول. الله دې ژوندی ساتي، ژوندی دی ځوان هم استاد خو هلته وال نه کوي. دلته دا اوس دا نوي کلاسونه چې کوم دلته رخ شوي دي دا زموږ د یادونه دي. دا کولاوز یو هغه 2 کلاسونه چې کوم ښکاري دا وو، خو دلته به موږ یا کرکټ یې کولی، د بیډمنټن یو 2-3 ټورنمنټ شو چې میالسید سر دلې فاینل به یې للی زما چې څومره یاد شوی بل استاد و او د هغه سره به یو سټوډنټ و هغو ګټلی او دلته به موږ بیډمنټن کوو. اوس دا کلاس رومس چې دي دا نوي رخ شوي او دا پکې زموږ د یادونه دي. الوکاټ چې دی د دې سکول سپیشیالټي وه، د هغې وخت هم الوکاټ په دلته وو خو چا ترې چېرته شو کولی نه دي بغیر د استادانو نه. داسې وه که نه چې کله زموږ وړوکوالی و که نه زموږ د ټولو نه بیسټ مومنټ به څه و چې موږ راشو په دې ځي ودرېږو او لاندې دغه ته ګورو سړک ته وګورو. اوس یې نه داسې وه که نه. او بیا دا غالبا زموږ 6م جومات و یا 9م چې موږ د یو استاد ښکار شو او بیا یې غلام غوستې خدای وبخښي هغه ته وویې دې ته جنګله ولګوه. نو دغه ازادي چې وه او خوشحالي چې وه هغه زموږ نه واغسته او دا د هغې وخت نه زما یاد دی چې دا شی لګېدلی دی او بیا وړو لاندې ګاډو ته نه دي کتلي. اوس په ځو ښکته واپس دا کله چې هم تاسو د 10م جومات ته ورسئ او بیا چې وځئ که نه نو خلک بیا کله روره په دیوالونو لیکل وکړي، څوک څه وکړي څوک څه وکړي. موږ دلته چې کومه پنکه وه د هغې پرې کږې کړې وې، دا ټول دیوالونه چې دي دا موږ رنګ کړي وو، چا بیا خپل سیګنیچر ورکوو چا څه او هغه عمر خو هم داسې وي که نه څوک په چا مین و څوک څه. نو بیا زموږ سره یو ټریکي دغه غلام غوث صاحب کړی خو الله دې وبخښي تا ته که یاد وي په 14 اګست ورځ او په موږ باندې کلاسونه زده کړي وو سنبال کړي وو چې چا خپل کلاس د ټولو نه ښه سنبال کړو هغو له به موږ فسټ پرایز ورکوو. بیا د ګرلز او د بوایز سیکشن د دې مقابلې کې ښودی. نو زه به خپلو ملګرو نه خواست وکړم که دا تصویر وي
یاره دا کلاس موږ بیا داسې برابر کړی لکه د ناوې ډولۍ که دروغ وایم حسین دې وایي داسې وه که نه وه او ګټلې هم موږ وه دا و زموږ د 10م جومات او په دې کې زموږ ډېر یادونه داسې خوندي دي چې موږ ستاسو سره نشي شریک کولی خو دا ویډیو چې کله راشي او زموږ ملګري بیا په ګروپونو کې ویني موږ به پې هلته ډسکشن کوو. اوس دا ستنه چې ده دې ته به ټلۍ ځوړنده وه او هغه ټلۍ به زموږ په کلاس کې اکرام شاه وهله بیا د ټولو خاندل وې ته په غوږونو دروند کړی لاړ شه به پرنسپل صاحب باندې کیس وکړه داسې وکړه نو دا و زموږ سکول دا و زموږ سکول دلته جولې هم هر سره بل په هغه وخت کې خو موږ واړو دا سکول به موږ ته ډېر زیات غټ ښکارېدو اوس یې نه دا فیلینګ ستا راځي دا سکول به ډېر زیات غټ و او اوس چې دی اوس موږ ته وړوکی ښکاري حالانکې هم حقه دیوالونه دي حقه کلاسونه دي او حقه شان دغه دی که تاسو د قادر سکول سټوډنټان یئ نو کیدای شي چې ستاسو مینه په دې ویډیو باندې ماته شي. اوس زموږ بدقسمتي دا ده چې دا سکول زموږ نه ورانېږي دغه د 40 کالو یادونه چې دي دی به ډېر شی خلک د ځان سره لکه د سیند چپو وړي او هغه یادونه به تې د هغونه به محرومه شي. نو دا ویډیو تاسو ټولو ته ډالۍ چا چې دلته سبق ویلی خپل خیال ساتئ او که ستاسو سکول ستاسو په خوا کې وي او دغه شان موجود وي لاړ شئ ویزټ یې وکړئ. حسینه ستا ډېره زیاته مننه د هر سره دا ارینج کړل موږ دلته ځان نه ورسوو په عین اخرنۍ موقع کې شاید چې موږ هفته بعد راځو دا بلډینګ بیا دغه شان سلامت نه وي. خپل خیال ساتئ او ښه سبقونه ووایئ ښې یارانې غارانې وکړئ او دا وخت واپس نه راځي. تر بلې ویډیو ممبر